بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو لیدونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای کې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانکزی د دولسم صنف فزیک د فصل د تیر شوي فصل یا لومړی فصل تمرین حل موضوع تاسو ته وړاندې کوم یا مثالونه تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو خدای کې تیرنۍ ټول دغه فصل چې موږ تاسو تکرار کړ او موږ تاسو درس ویلې دغه ټول مشکلات په دغه درس کې چې حل شي. نو ګرانو زده کوونکو تیر درسونو کې موږ تاسو هغه موضوعات ساده هارمونیکي حرکتونو، ساده بیرته ګرځونکي قوه، همدارنګه د فنر کتلې سیستم معادلات، د بسیط رقاصي معادلات، دغه ټول معادلات موږ تاسو حل کا او تیر درس کې ګرانو زده کوونکو موږ ما تاسو یو کورنۍ دنده درکړو. ګرانو زده کوونکو خدای کې چې هغه کورنۍ دنده تاسو چې کړې وي تاسو حل کړې وي. همین یک ماکس میگیریم که ما نو ګرانو زده کوونکو راځم هغه کورنۍ دنده چې ما تاسو ته درکړو هغه چې کوم حل کوم. ما تاسو ته ګرانو زده کوونکو یو معادله درکړو چې x مساوي ده 0.04 کوساین دغه رابطه ما تاسو ته چکو درکړی و. ګرانو زده کوونکو دلته امپلیتود یا لمنه دوم اهتزاز یا فریکونسی وبخی فریکونسی او دریم هم ګرانو زده کوونکو پیریود نامعلومو چې تاسو چک کو دغه پلاس راو کورنۍ دنده چې تاسو به انشاءالله په کور کې دا چک کړئ پلاس راوړئ. امپلیتود ګرانو زده کوونکو ما په تیر درسونو کې تاسو ویل چې امپلیتود مستقیما رابطه چې راسو امپلیتود مساوي آر یا ای سره دی چې دا مساوي له چی سره ای یا آر مساوي 0.04 متر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو فریکونسي موږ تاسو ګرانو زده کوونکو داسې لیکل چې 2 پای یا اومیګا مساوي 2 پای اف سره. د اومیګا قیمت ګرانو زده کوونکو هلته موږ تاسو چې شاید 3 اتیا دی. نو دا به داسې لیکو چې دا مساوي ده له 3 اتیاو سره. نو دا که چیرې موږ تاسو فریکونسي لاس را داسې لیکو چې 3 اتیا تقسیم پر 2 ضرب چه شی ضرب پای. نو که چیرې ګرانو زده کوونکو 3 اتیا تقسیم پر 2 ضرب یو 3.4 د قیمت وضع کو. نو دا و مساوي شي له څو سره 8 2 په یو کې 2 او 3 په 2 په 3 کې 6. دا 3 اتیا ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو چې شی کو تقسیم کو موږ تاسو ته به د فریکونسي قیمت به چې کې فریکونسي قیمت به موږ ته په لاس راشي. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ تاسو پیریود شکو پیریود په لاس راوړو. پیریود ګرانو زده کوونکو پیریود هم د فریکونسي څه ده؟ د فریکونسي معکوس ده. یعنی که چیرې داسې اومیګا مساوي 2 پای پر ټي سره ده که نه او دا مساوي ده له 3 اتیا نه په خپله رابطې نه. که چیرې ګرانو زده کوونکو موږ تاسې داسې ولیکو چې ټي ضرب 3 اتیا مساوي ده له 2 پای سره یا طرفین و وسطین کو. د دې ځای څخه ټي به مساوي سي له څو سره دواړه خوا تقسیم په 3 اتیا کو. نو داسې وشي 2 پای تقسیم پر 3 اتیا دا به مساوي 6.28 تقسیم پر څو تقسیم پر 3 اتیا. نو ټي به مو مساوي سي که چیرې 6.28 تقسیم پر 3 اتیا کو مساوي ده له 0.008 سکنډ به چې شي د مونږ پیریود هم په لاس شي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وکولی شو چې پیریود فریکونسي او امپلیتود د تیر درس په هکله باندې وو دا ما تاسو ته په لاس راوړ. نو ګرانو زده کوونکو دا مخکنی کورنۍ دنده وو او دا کولی شو چې دغه موضوع په ارتباط هم ونیسو چې یو مثال د تیر درس یو مثال هم کېدای شي چې موږ تاسو چې په نظر کې ونیسو. اوس زه ګرانو زده کوونکو خپل مثالو ته د ساده هارمونیکي حرکت کې
لومړی مثال د ګران زده کوونکو ساده هارمونیکي حرکت کې سرعت خپل اعظمي قیمت ته رسیږي کله چې x څه شی شي. نو ګران زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې دایره په نظر کې ونیسو، لومړی مثال د تمرین مثال د ګران زده کوونکو وایي په ساده هارمونیکي حرکت کې سرعت خپل اعظمي قیمت ته رسیږي کله چې x څلور جواب هلته ورکړي. نو ګران زده کوونکو کله چې x دغلته جسم له دغه نقطې نه شروع په حرکت وکړي راسي دلته x څه شی ده همداسې راځي په دې نقطه کې او بیرته دلته کله چې په دغه نقطه کې بیرته ورسیږي نو دلته x مساوي څه سره اعظمي سرعت ته رسیږي. په هغه حالت کې چې x مساوي څه سره دی مساوي له 0 سره سي. همدارنګه ګران زده کوونکو دوم مثال کې داسې راغلی د یوې رقاصې اوږدوالی 10 متره دی، یعنی د رقاصې اوږدوالی مساوي څو ده 10 متره سره دی. تاسې پلاس راوړئ یا ټي څو ده ټي تاسې چی کوئ پلاس راوړئ. حال دا چې موږ تاسې جی د ځمکې تعجیل جاذبه 9.1 متر پر سکند مربع شی ده تعریف کړی ګران زده کوونکو. ښه جی مو معلوم ده، ال مو شی ده معلوم ده. کله چې جی هم معلومي او ال هم معلومي موږ تاسې د دغه ټي یا پیریود چې لاسته راوړو نو ټي داسې لاسته راوړو چې ټي مساوي ده ټي مساوي له څو سره دی ګران زده کوونکو ټي که چیرې تاسې مخکني رابطو ته ځیر شئ 2 پای ضرب څه شی ال پر جی سره. دغه فرمول یا دغه رابطې په اساس چې موږ تاسو تیر درسونو کې ثبوت کړ دغه رابطې په اساس موږ کولی شو پیریود چی کو پیریود په لاس راوړو. نو ټي به مساوي سي 2 ضرب 3.4 ضرب د څه شی ضرب ال څو ده ال 10 متر همداسې جی سي 9.1 دا هم مساوي 10 متر پر سکند د خپل محاسبې اسانۍ لپاره په نظر کې ونیسو. دا متر به د متر سره خلاص او دا لاس به د لاس سره خلاص دلته به تناب پاتې سي 1 پر سکند. کله چې موږ تاسې سکند مربع جذر نیسو نو سکند مربع جذر خپله سکند سره 2 په 4 کې 8 2 په 2 کې 2 په 1 کې 2 همدارنګه مساوي ده 2 په 3 کې مساوي ده له شپږو سره. کله چې سکند له جذر نه باسو 6.28 سکند ته موږ پیریود څه کېږي په لاس راځي. ځو ګرانو زده کوونکو نورو مثالو ته. ګرانو زده کوونکو وایي یوه ذره چې نوسان په حالت کې ده د هغه موقعیت د وخت په هره لحظه کې معادله یې موږ ته راکړ شوې ده چې XT مساوي ده له 0.02 ضرب 400 ټي جمع پای پر 2 سره. معادله موږ ته راکړ شوې ده. معادلې په واسطه به وایي معلوم کړئ اول لومړی فریکونسي بی ګرانو زده کوونکو د حرکت پیریود همدارنګه سی ګرانو زده کوونکو چې موږ ته د حرکت لمنه د اهتزاز کوونکي حرکت لمنه یا د اهتزاز لمنه او ډي هم د ذرې موقعیت وي ګرانو زده کوونکو ډي هم وایي د ذرې موقعیت 0.3 سکندو کې د څه شی د ذرې موقعیت 0.3 سکندو کې څه شی کوي پیدا کوي. داسې لیکو چې د ذرې موقعیت د ټي مساوي 0.3 سکندو کې څه کوي معلوم کوي. ګرانو زده کوونکو لومړی راځو موږ تاسې فریکونسي پیدا کوو. موږ تاسې فریکونسي داسې تعریف کړی چې اومیګا مساوي د 2 پای اف سره یا 2 پای اف مو مساوي د څو سره اومیګا دلته قیمت څو ده چې موږ تاسې مخکني هغه نه چې اکس مساوي 0.0 داسې لیکو چې اکس مساوي ده آر ضرب ساین اومیگا تی جمع فی سره. دغه رابطه او دا رابطه چی دي سره عین رابطې دي خو دلته قیمتونه دي هلته چی دي مجهولونه دي. دلته اومیگا قیمت څو ده 400 دا به مساوي ده له څو سره کو 400. کله چې اف موږ لاس سره چې اف به مساوي سي له 400 تقسیم پر څو تقسیم پر 2 ضرب پای لیکو
2 پایه. که چیرې موږ تاسې راسو دلته بیا دا قیمتونه سره چک کړو 400 ضرب 2 3.4 د پای قیمت دا به مساوي سي 2 په 4 کې 8 2 په 1 کې 2 او 2 په 3 کې مو 6. که چیرې موږ تاسې 400 تقسیم پر 6.2 8 کو نو ګران ځکه که موږ تاسې ته به فریکونسي چک کړي فریکونسي به پلاسه کړي چې فریکونسي به مساوي سي څو سره 3.7 هرتز سره یا تاسې خپله کوای سئ دلته ولیکئ 3.7 هرتز سره. فریکونسي مو چک کړو فریکونسي مو په لاس راوړو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو پیریود په لاس راوړو. کله چې ګرانو زده کوونکو پیریود په لاس راوړو موږ کوای سو یو عمومي فورمول هغه فورمول نه استفاده کوو او همدارنګه کوای سو داسې ولیکو چې ټي مساوي 1 پر اف سره. دا ډېره اسانه رابطه ده. نو که چیرې موږ 1 تقسیم پر څو کو تقسیم په 3.1 ضرب 1 پر سکند کو ځکه هرتز 1 پر سکند دی. دا که چیرې موږ تاسې چی کو موږ تاسې تقسیم کې 1 پر تقسیم په 3.1 دلته مساوي 0.01 1 پر سکند 1 په 1 کې کسر حالت لري د پاسنۍ کارس 1 پر 1 خپله او دا کسر چې بیرته معکوس کوو نو دا به څه شي سکند سره سي. نو پیریود هم په لاس راوړو. اوس ګرانو زده کوونکو د اهتزاز لمنې ته راځو. د اهتزاز لمنه ګرانو زده کوونکو همیشه چې په خپله رابطه کې 0.02 متره د اهتزاز شی ده لمنه ده چې یا په ال ښیي دلته موږ تاسې په څه شي په آر ښیي. موږ تاسې ټي هم په لاس راوړل فریکونسي مو هم په لاس راوړل او اوس راځو د ذرې موقعیت د ټي مساوي 0.3 سکندو کې چک کړو په لاس راوړو. نو پاس تمرینونه پاس هم چې حل کړي دغه نه موږ تاسو چک کړو دا موږ پاکوو د دې لپاره ذرې موقعیت موږ په لاس راوړو. ګرانو زده کوونکو د ذرې موقعیت د ټي مساوي 0.3 داسې لیکو چې د ذرې موقعیت د 0.t مساوي 0.3 سکندو کې په لاس راوړو. داسې لیکو چې x د ټي په ځای لیکو 0.3 مساوي د 0.02 ضرب ساین د 400 ضرب چی شي 0.3 مثبت پای پر 2. ګرانو زده کوونکو x به مساوي x 0.3 به مساوي سي 0.02 ضرب ساین که چیرې ګرانو زده کوونکو 400 ضرب 0.3 کو نو موږ ته به راکړي 1.0 جمع پای پر 2 پای 180 درجه که 180 په 2 تقسیم کو نو دلته موږ ته به 90 درجه زاویه چی کې په لاس راکړي. کله چې دا دواړه موږ سره چی کو جمع کوو نو x 0.3 به مساوي سي له څو سره 0.02 ضرب ساین د 1.0 او 210 لاس درجه ساین د 210 اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسې په لاس راوړو نو x 0.3 به مساوي سي له 0.02 ضرب ساین د 210 ګرانو زده کوونکو منفي 0.5 دی. نو ګرانو زده کوونکو 0.3 به یعنی د x موقعیت د 0.3 په سکندو کې مساوي سي له څو سره 0.02 متره ضرب دا کو مساوي د له څو سره مساوي د منفي 0.01 متره سره او که چیرې دا موږ په سانتي متر بدل کړو نو دا به مساوي سي منفي 1 سانتي متر سره. نو ګرانو زده کوونکو د x مساوي 0.3 په وخت کې به د جسم موقعیت به په کوم نقطه کې منفي 1 سانتي متر په موقعیت کې وي. نو ګرانو زده کوونکو یو کورنۍ دنده تاسو ته درکو د همدغه مثالونه تاسې په دغه کې کار وکړئ. که آینده کې موږ تاسې وخت ولرو نو نورو تمرینونو باندې به هم کار کوو. نو دلته وخت څنګه چې وخت ګورو وخت په خلاصېدو دی نو نشو کولی چې موږ بل مثال ته ادامه ورکړو او نور مثالونه چې وکړو حل کړو. نو ګرانو زده کوونکو تاسې که چیرې د کتلې فنار سیستم د کتلې فنار سیستم کتله 0.5 کیلوګرام سره وي او شپېته اهتزازه ګرانو زده کوونکو په 4 منټو کې شي کې
منټو کې یا دقیقو 4 ثانیو کې بخښنه غواړم 4 سکندو کې 4 سکندو کې شپېته اهتزاز وکړي نو ا ګرانو زده کوونکو د سیستم فریکونسي د فنر ثابت او امپلیتود که چیرې امپلیتود 3 متره وي که چیرې امپلیتود یې څو وي که چیرې امپلیتود یې 3 متره وي اعظمي پوتنشیل څه کې پوتنشیل چې یو مکس دی پلاس راوړي نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې کورنۍ دنده باندې څه وکړئ کار وکړئ که چیرې تاسې حل کو ښه او که نه کو په راتلونکي درس زه به انشاءالله تاسو ته دا مثال حل کوم تر بیا مو په لویه بښونکي خدای سپارم د خدای په امان ښاد بریالی او موفق اوسئ